بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د هرات صنعتي ښارګوټي د 5م فاز د پرانیستلو په مراسمو کې د رئیس الوزرا د دفتر اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي ګډون. د لوړو زده کړو وزیر لخوا د کابل پوهنتون د 50 تنو ممتازو محصلینو ستاینلیکونه ورکول. د افغانستان د شتمنیو پر خلاصون چې د امریکا لخوا بند سوي دي د ضمیر کابلوف ټینګار. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1404 کال د چنګاښ 11 نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د هرات صنعتي ښارګوټي 5م فاز پرانیستي مراسمو کې ویلي چې د کډوالو ستونزو ته رسېدنه د ټولنې د هر وګړي ملي مسؤلیت دی. دغه راز ښاغلي حنفي له ملي پانګولو غوښتل چې د راستانه سوو کسانو لاسنیوی وکړي او زیاته کړه چې له کډوالو سره د خلکو او په ځانګړې توګه د خصوصي سکتور مرسته کولی شي چې د بیرته راستنېدو او په ټولنه کې د ځای پر ځای کېدو لړۍ اسانه کړي. د لوړو زده کړو وزیر شیخ محمد ندیم په یوه غونډه کې د کابل پوهنتون د بېلابېلو پوهنځیو 50 ممتاز محصلین په ډالیو وستایل. په دې اړه جوړ سوي غونډه کې ښاغلي ندیم دغه ډول ناستې د علمي سلسلې برخې ګڼلې او د نورو بریاو لپاره یې په ډیرو هڅو ټینګار کړی دی. د شبرغان میمنې پر لویه لار د یوې ټرافیکي پیښې له امله 4 تنه مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. د جوزجان امنیه قمنداني وایي چې دا ټرافیکي پیښه نن سهار د خواجه دوکه ولسوالۍ د دشت لیلي مدرسې په سیمې کې رامنځته سوې ده. د پیښې ټپیان د جوزجان ولایت روغتون ته لېږدول سوي او د یو شمېر روغتیایي حالت نازک ښودل سوی دی. او په پای کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف له ټاس خبري اژانس سره په مرکه کې له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل سوي شتمني ازاده کړي. ښاغلي کابلوف ویلي امریکا باید د افغانستان شاوخوا 10 میلیارده ډالر کنګل سوي شتمني ازاده کړي او اروپا هم باید 2.5 میلیارده ډالر چې د بشري مرستې په توګه د سویس یوه بانک ته سپارل سوي بیرته کابل ته ولېږدوي. دغه راز نوموړي د روسیې د ممنوعه ډلو له لیست څخه د اسلامي امارات د نوم لرې کول د کابل او مسکو ترمنځ د همکاریو زیاتوالي لپاره ستر اقدام بللی دی. ضمیر کابلوف زیاته کړې هیواد یې له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې امنیتي همغږي زیاته کړې ده. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج بیلابیل خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.